تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د روزې میاشت ده توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان رواه مسلم. قدرمنو قرآن کریم او روژه او د سلفو عمل د قرآن کریم فضائل او د هغې درجات هغه خو په هر وخت کې ډیر زیات فضیلت او درجات او ثواب لري، خو بیا په ځانګړي ډول په رمضان کې ځکه صحیح حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم کال باندې د وفات کېدو د همدغې کال په رمضان کې جبریل امین د ده سره قرآن مجید 2 کراتې دور وکړي. نو دا د قرآن کریم هغه فضیلت او درجه او خصوصا د روژې سره تړاو او تعلق او بل د سلفو د مخکنی علماو د پخوانی علماو صالحینو نیکانو د هغوی عمل د روژې سره او د قرآن کریم سره څو نو د هغې نه د دغې روژې او د قرآن مجید اهمیت او درجه او ثواب معلومیږي. رسول علیه السلام فرمایلی څوک چې ولولي یو حرف د الله تعالی د کتاب نه د قرآن مجید نه یو حرف ولولي د ده دپاره په دې یو حرف باندې په دې وټه کې یوه نیکي ده او بیا د یوې نیکۍ اجر و ثواب څو چنده دی؟ 10 چنده 10 مثله. نو د یو حرف اجر څومره شو؟ لکه یو انسان لکه تا چې یوه نیکي کړي وي، بیا د دغې یوې نیکۍ اجر او ثواب څومره درکولی کېږي؟ 10 چنده. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې زه نه وایم چې الف لام میم حرفون چې دا یوه کلمه ده، داسې نه وایم چې دا یوه کلمه ده، ولکن الف بیله کلمه ده، بیل حرف دی، او لام بیله کلمه ده او بیل حرف دی، او میم بیله کلمه ده او بیل حرف دی. نو یو الف لام میم چې انسان ووایي نو د هغه دپاره چې 3 حرفه شو، 3 کلمې شوې، نو څو نیکۍ شوې؟ 3 نیکۍ. بیا د هرې نیکۍ اجر څو چنده دی؟ 10 چنده. نو د الف لام میم څومره ثواب شو؟
دېرش نیکۍ 10 نیک کارونه لکه انسان چې کړي وي 10. نو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د قرآن مجید د اول نه د الحمد نه واخله بلکې د بسم الله نه واخله تر د والناس تر آخره پورې تر سینه پورې هغه لکونه حروف دي لکونه. نو انسان چې د قرآن مجید تلاوت د حفظ نه کوي یا د کتلو په طریقه کې چې پکې ګوري نو دته چې په هر حرف باندې یوه نیکي ملاویږي او بیا هره نیکي 10 چنده نو دا خبره میلیونونو او کورونو ته د دې اجر و ثواب رسیږي. او بیا یو ځانګړی ډول سره په رمضان کې چې رمضان کې مخکې حدیث تیر شوی و په یو درس کې چې په هغې کې نیکیګانې مقررولی شي دوچندولی شي تر 200 چنده پورې چې ونې کې د هغې اجر الله تعالی انسان ته د 200 نیکۍ ورکوي. د بل روایت کې راځي چې رسول الله سلام فرمایلی آیا خوښوي یو د ستاسو چې کله دی راوګرځېږي راشي کور ته چې دی مونده کړي په دې خپل کور کې 3 اوښانې حاملې 3 اوښانې حاملې هغې زمانه کې د اوښ یا د اوښې حیثیت داسې و لکه د نن سبا زمانه کې موټر یا ټرک داسې حیثیت و دومره کار پې کېدو ټول تجارت او کاروبار او سفرونه ټول په همدې باندې کېده لکه اوس چې په ټرک یا په ګاډي په موټر باندې کېږي. و چې تاسو کور ته راشئ په کور کې ستاسو 3 د حمل والا 3 اوښانې وي عظامې لویې لویې غټې غټې سمانن هیڅ سربې او چاخې هیڅ سربې او چاخې. نو دا ستاسو کې څوک خوښوي دا کار چې کور ته راشي کور کې داسې 3 اوښانې ولاړې وي بغیر د پیسو او د قیمت ادا کولو نه بل روایت کې راځي او بغیر د غلا او د غصب نه او بغیر د رشوت نه د په کور کې دا ولاړې وي لکه نن سبا چې ته کور ته راشې ستا په کور کې 3 ګاډي ولاړې وي چې نه د رشوت کې راوستی وي نه په غلا نه په غصب او تا ته چا تحفه کې راوړي وي. نو موږ ورته وي چې او دا خو خوښوو دا خو ډېره ښه خبره ده. نو نبي علیه السلام وفرمیل چې 3 آیتونه د قرآن مجید چې ولولي یو د ستاسو په مانځه کې چې تاسو په مونځ کې 3 آیتونه د قرآن کریم ولولئ هغه که په فرض مانځه کې وي او که په تراوو کې وي او که د شپې په تهجدو کې وي او که په مثال په نفلونو کې وي. نو دا 3 آیتونه خیر له من 3 خلیفات عظام سمان دا د پاره غوره دي او بهتره دي او ډېر لوړ حیثیت لري له 3 اوښانو حاملو سربې او چاقې او غټې. نو 3 آیتونه لوستل په مانځه کې دا د هغې 3 اوښانو نه غوره دي دا چې مثال په طور او برابر دي نه بلکې د هغې نه غوره دي. نو چې یو سړی د 3 اوښانو د 3 ګاډو مالک شي نو دا څومره په دنیا کې سعادت او بختور او سرمایه‌دار سړی ګڼلی شي او د آخرت په حساب باندې که چېرته بیا دا صدقه کی مسکینانو کونډو یتیمانو فقیرانو ته یې ورکړي دا 3 اوښان د 3 اوښانې دا 3 ګاډې کم یتیمو مسکینو کونډې ته ورکړي نو د آخرت په حساب باندې
د کروڑونو د اربونو د میلیونونو ثواب او اجر دی د آخرت پیسه. قال الطحاوي رحمه الله أن محمد بن الحسن كان حزبه في كل ليلة ثلث القرآن اعلام المسلمین. امام الطحاوي وی چې و امام محمد رحمه الله چې د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې یو د لوړې مرتبه او یو لوی فقیه او د فقه د جمع کولو یو لوی شاهکار. امام طحاوي چې د امام محمد بن حسن برخه به ورد به وظیفه به په هر شپه کې 3 حصه د قرآن وه چې هر شپه کې به د قرآن مجید 3 حصه لوستله په تهجدو کې نفلونو کې او د هغې نه غیر هم. نو تقریبا وایه 10 سپارې 10 پارې به د په هره شپه باندې دا لوستلې. وګوره د لوی علماو د صالحینو لومبانیو د قرآن کریم سره څومره تعلق او علاقه وه، څومره اړیکه وه، څومره محبت یې ورسره، او بیا خاص کار په رمضان کې. قال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفوتني التكبيرة الأولى إلا يوم مات أمي. السیر. سبحان الله. د مخکینیو د لوی علماو د صالحانو د قرآن کریم سره او د مونځ سره څومره تعلق او څومره مینې وه، څومره علاقه وه. دام د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې د لوړې مرتبې شاګرد دی او لوی فقیه دی. دی وی چې ما درنګ می تیر کړی و، زمانه می تیره کړې وه، 40 کاله نه و فوت شوی زمانه، نه و خطا شوی زمانه. هغه اولنی تکبیر د جمع د امام سره وی د امام سره دا د جمع د اولنی تکبیر چې څنګه امام الله اکبر وکي او ما مو سره الله اکبر کړی 40 کاله. سبحان الله. مگر په هغه ورځ باندې چې زما مور وفات وه، چې مور می وفات وه، د هغې په تجهیز او په تکفین، په جنازه او د هغې په قبر کانستلو، د هغې په خښولو، په دغه ورځ باندې زمانه د امام سره په جمع د اولینی الله اکبر فوت شو. یعنی جمع خو یې بیا هم کړې ده، خو صرف د امام سره د اولینی تکبیر ته نه فوت شوی، وروستو لږ راغلی. سبحان الله. نو چې د دغه صالحانو د مونځ سره دومره زیات تعلق و، نو بیا ته څه فکر کوي چې په رمضان کې به دوی څومره د مونځ سره تعلق و او څومره مونځ او جمع او نفلونه او تهجد به یې کولو. ځکه چې دغه آخرانې لشپو کې اعتکاف دی، او اعتکاف په کوم ځای کې کیږي؟ په مسجد کې. نو چې ته 10 شپې ورځې په مسجد کې ډیرای، په مسجد کې اوسېږي، او 5 وخته جمع کې ته حاضرې، او د هرې جمع مونځ کې ته د امام سره اول الله اکبر یو ځای وایي، نو دا څومره لوی فضیلت دی په اعتکاف کې او په رمضان کې د روژهدار دپاره. قال ابن وهب رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. ابن وهب وی
دا هم د محدثینو په رواتو کې یو لوی راوي دی. دی وایي چې ما ولیدلو سفیان ثوري، دا هم د محدثینو په استادانو کې یو لوی محدث دی، یو لوی راوي دی. وایي ما سفیان ثوري وکتو په حرم مکه کې، په حرم مکه کې بیت الله شریف سره ګیر چاپیر چې کوم مسجد دی، وی دی کې ما وکتو د ماښام د جمع نه پس بیا سفیان ثوري سجده وکړه په نفلو کې، او یا د نفلو نه بهر سجده د تضرع، سجده د شکر، یوه سجده وکړه، سر یې اوچت نه کوي تر دې پورې چې د ماسخوتن اذان وشو. سبحان الله، چې د ماښام د منځه نه پس په مسجد حرم کې، په حرم شریف کې سفیان ثوري چې کله دی سجده ږدي، دا سجده دی دومره اوږده چې تر د ماسخوتن جمع پرې دی په داسې سجده کې پروت دی. د سلفو صالحینو د الله د طاعت عبادت سره او د مون سره او د ذکر سره څومره علاقه وه. د نن زمانې مسلمانان الله تعالی دې موږ او تاسو په حال باندې رحم وکړي چې موږ د خپل حال ته وګورو او د سلفو صالحینو حال ته وګورو، نو سړي ته افسوس ورشي، خفګان سړي ته ورشي. کان سفیان الثوری اذا اصبح مد رجلیه الى الحائط ورأسه الى الارض كي يرجع الدم الى مكانه من قيام الليل. دا په کتابونو د جرح او د تعدیل کې وی سفیان ثوری صاحب چې دی هغه ټوله شپه به تهجد و نفلونه، او په تهجد و په نفلونو کې د قرآن کریم تلاوت، تهجد و نفلونه کوا، تلاوت کوا پکې، نو دا څومره لوی قیام اللیل دی، څو ګنټې قیام اللیل دی او ولاړ. نو په دغسې وخت کې د انسان چې دا قیام ډېر اوږد وکړي، نو د انسان دا وینې ښکته خپو ته ځي، کله کله د انسان خپې وپړسېږي، هغه د همدې وجې نه وپړسېږي چې ښکته وینې لاړه شي. نو کله به چې دا ټوله شپه به قیام اللیل وکړي او تلاوت ته قرآن کریم به پکې کوو، نو کله به چې سبا وختو، نو بیا به دا په ځمکه به څملاستو، دا دواړه خپې به د دیوال ته اوچتې کړي، دا دواړه خپې، نو دی به لاندې په ځمکه پروت و، خو دا خپې به پورته د دیوال ته اوچتې کړي. د څه دپاره؟ هغه د دې دپاره چې کومه وینه خپو ته تلې ده چې هغه واپس بیرته راشي. نو سلفو صالحینو د ذکر او د مون سره او د قرآن کریم د تلاوت سره او د اوږد او د ډېرې زمانې د قیام سره او د روژې سره او د شپې د تهجدو سره دغه معمولو، نو دغه روژه زموږ او د ستاسو دپاره دا یو د تجارت، د آخرت تجارت میاشت، دا د توبې میاشته چې توبه وباسو، دا د زارۍ او د تضرع میاشته چې الله تعالی ته زاري وکړو، الله تعالی نه خپل سوالونه وغواړو، جنت ته نه وغواړو، د دوزخ نه امن ته نه وغواړو، او خپل ضرورتونه د الله عز وجل نه وغواړو، عاجزي وکړو، الله تعالی ته وژاړو. دا د دغې میاشته توبه وباسو د مخکنۍ ګناهونو نه. توبه کې درې شیان وي، یو دا وي چې انسان نه ګناه شوي په هغې پښیمانه شي، یو جزء دا دی د توبې. دویم جزء دا دی چې هغه ګناه پرېږدي. دریم جزء دا دی چې آینده کې قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم. څلورم جزء دا دی چې د الله نه د دغې ګناه مغفرت او بخشش وغواړي. نو اوس دغه وخت دی که موږ او تاسو دغه عباداتو باندې دوام او په اخلاص سره مو وکړه او د ګناهونو نه مو توبه وکړه،
نو چې رمضان خلاصیږي د ګناه نه به بالکل پاک یو او کنا موږ په دې رمضان کې پاک نشو توبه مو ونه کړه نو بیا مخکې حلقه کې یو حدیث تیر شوی و چې نبی علیه السلام فرمایلی چې ذلیل دي شي خوار دي شي سپک دي شي هغه څوک چې رمضان تیر شي او د ګناه نه پاک نشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزې میاشت ده توبه نسبنا غړي